غزني کې ناڅرګندې الوتکې د ناټو پخوانی مرکز بمبار کړی. په غزني کې ځایي سرچینو د ناټو ځواکونو پر یوه پخواني مرکز د یوې نامعلومې الوتکې د بمبارۍ خبر ورکړی دی، خو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرچینو د معلوماتو په اساس یاده پیښه په غزني کې د PRT په نوم پخواني ناټو امریکایي مرکز باندې د یوې ناپېژندل شوې الوتکې له څو دورو څخه وروسته رامنځته شوې ده. سرچینه زیاتوي چې د دغه مرکز ترڅنګ په توحید آباد نومي سیمه باندې هم چې دغه مرکز سره نږدې موقعیت لري بمونه غورځول شوي دي. ځایي خلکو ویلي چې له بمبارۍ نه وروسته په پخواني ناټو مرکز کې میشتو طالب وسلوالو د درنو وسلو ډزې کړي دي. معلومه نه ده چې د هوایي بریدونه د کوم هیواد الوتکو کړي دي. د برید هدف دا اټکل شوی چې هلته په پخواني ناټو مرکز کې له ناټو ځواکونو څخه پاتې وسلې او تجهیزات له منځه یوسي. مخکې د هلمند پر پخواني مهم ناټو پوځي مرکز هم د ورته بریدونو خبر ورکړل شوی و، خو بریدګرې الوتکې امریکایي ګڼل شوې وې. طالب چارواکو هغه مهال د یاد شوي برید ادعا رد کړې وه. د امریکا د حکومت د ډیرو منتقدینو په ګډون ځینې نور سیمه ییز هیوادونه لکه هند ادعا لري چې له افغانستان څخه د امریکا د ځواکونو له وتلو وروسته پاتې وسلې د ترهګرو ډلو لاسونو ته رسېدلي او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ګټه ورڅخه اخیستل کیږي. د طالبانو چارواکو بیا د دغه وسلو د خرڅلاو او حفاظت تورونه رد کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو یې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.